اسی پزلونډیا پروت ما یار سوچ می کاو سوچ می دا کاو چې لکه نواز شریف خو په لندن کې دی، شهباز شریف هم پسې وتښتېد، زرداری به د زوی سره دوبۍ ته لاړ شي، خیال دی اپیس صاحب خو به ورسره روغه وکړي او یا چې کوم دی جو بس په آخري ټایم به ایسته به وتښتي بس بهر ملک ته که نه. خو ما سستا سوچ دی چې لکه ته به چېرته ځې، دا زوی به دې چېرته ځي، دا زوم به دې چېرته ځي غلام علي. تاسو چې دا دومره غلاګانې او دا دومره شوکې او دا دومره هر څه وکړه که نه په دې 15 میاشتو کې، دا نور خو به وتښتي، هغو څه خو به راکاږو، خو لکه ستاسو به څه حالي ملولي خو جو پرېږده، خو جو هسې غرق دی اورې هغو خو یو سیټ یې پویه شو چې خبره نه مني خلک یې استرابار کې وایي وایي سیټ دې په سر که چې کوم طرف ته ځې ځه. هغو خو هسې غلاګانو کې د هغو لاس نه رسي ځکه چې وایي تباه او برباد دی، یو سوزاکۍ خلک دی. خو لکه ستاسو سوچ دی راته لکه تاسو به چېرته ځئ پرېږدي خو هم نه، په کونه باندې چمټې منډې چمټې را روان دی او داسې راته کار کړی دی که نه داسې چې لکه ستاسو به څه حالي، ستا نه خو سوټې خلاصې سوټی او ته خو یې که وچولې نو یوه میاشت نه دی، یوه میاشت خو په پښتونخوا باندې د غلو باران یې پویه شوې او یا په اسلام آباد باندې چې کوم دی په دې علاقو کې که پروت وي دلته به د غلو باران ستا به څه حالي، تا خو وجنې پرېږدي دي نه. او به کومه ورځې نو او الیمین ګنډاپور نه دی هغه به نه دی، ابه وزیر داخله د خیره سه انشاءالله تعالی تا به اورېده او هغه خو داسې قار دی که نه بریتونه یې نه دي، داسې راته قار دی چې هغه خو ستا چمړه وباسي الټه دې زوړندی الټه لکه چېرته به ځې انشاءالله تعالی. کپتان سره نه دی، سره د خپل تورو کپړو والا ګروپ سره روان دی او چمړه مو باسي، خو لکه ستا غم دی چې پزلونډیا چېرته به ځې. خو رښتیا ستا خو هم کار ساز دی، تایلنډ ته به لاړ شي ته هسې په کونه باندې مړې اول ته په وړو باندې بوخه تېره خیره سه، خو پرېږدي دي نه چمړه دې وباسي پزلونډیا وجنې دې وجنې.